اوس دا کارت چې هر چا راښکړی دی که نه په دې کارت کې زمونږ سره چې کم کار شي موږ د کار سره کار دی. او چې کارت ته راغې یو خو مطلب دا دی چې موږ به راغو نو زمونږ سره آیډیاز نشته. په دې کې زمونږ سره آیډیا څه ده؟ ګریډینټ. زمونږ د ګریډینټ سره کار دی. آیا داسې ګریډینټ به موږ څنګه راغو؟ او دې کارت کې مطلب داسې د ګورې دا شیډو میډو که نه دا څنګه شیږي؟ نو دې کې ګوره کار خو دون نه دی. یو ریکټینګل به ډرا کړې تا ته ما دې ځای کې نه ویلو چې سیز به له څومره ورکوو؟ 3.5 او بیا لاندې بس 2. دا اوریجنل سیز شو. په دې کې به اوس مونږ څه وکړو؟ په دې کې به مونږ لاول دا لاندې راښکو بیا به له پاسه نه راښکو. نو دا به لږ وړوکی ګرځاندې چې مطلب مونږ ته ښکاري. څه به وکړو اوس دې کې اوس دا داسې یو کرف داسې یو سیده لاین راغلی. دې ته به ګریډنټ نه واچو. ګریډنټ راغی. دا کلر به دې له ورکړو. دې ځای کې کلرونه وګوره دا کلر شو. بیا به دبه ونیسئ په دې کې دننه دې کلرونه دا کلر چپکوسئ. یو ته دغه کلر راغی. دې ته به اوس مونږ د دغه کلر نه داسې واچو راغی. دې نه بس پکې دې کې توروالی دی مطلب داسې توروالی ټایپ دی. دا خو ځین بیا پناه کېږي. زموږ خو دې کلر سره کار دی. وشو جي دا یو ګریډنټ شو. دویم نمبر دی نه به کاپي والی کنټرول سی کنټرول وی راغی. نو دا زموږ سره کاپي شو. دې کې به اوس مونږ د دې ګولډ دا ګولډ کلر چې کوم دی دا به مونږ څنګه جوړو؟ دا خو دونه ګران کار نه دی. لاول نمبر خو ګوره یاد ساته. لاول به هسې کلر دی له ورکو سیمپل چې مونږ ته صرف دونه شي که نه چې صرف دا دغه راښکاره شي بیا به ورسره ګریډنټ ته لاړ شو. لکه اوس دا ګوره نننی سبق ته یاد ساته وری ښه نننی سبق له ګوټې مشکل است دی. مشکل به کې نه دی خو مطلب نوی نوی به کې دي که نه. دا زه په دې اقدم که نه مطلب داسې پوره پته نه لګي. اوس صحیح کنټرول دا څه وشو ځه دې نه بس اوس د دې نه آوټلاین ختم کړي. رایټ کلیک شو آوټلاین ختم شو. دا به داسې وړوکی وړوکی شو. شیپ ټول ته به لاړ شي. شیپ ټول باندې به رایټ کلیک کړي کنورټ ټو کرف به ووهي. کنورټ ټو کرف نه بس به بیا څه وکړي داسې به یې راوکاږي. دا یو پوینټ ما راوکاږو که نه چې پوینټ ما راوکاږو چې ګوره ته دا بیا لږ داسې خیر دی لږ یې نور هم نیسي که داسې وشو جي بیا به کې دقه دی. نو دا هم بیا د دې نه یو کاپي اخیستی شي د کله به اخیستی کېږي انشاءالله. اوس چې موږ د ګریډنټ استعمال کړو بیا به دې واخلو. اوس دې کې ګوره ګریډنټ ته راځه. سونه کلر به دې کې اوس دننه یي ښه یعنې دا به جوړو ښه. نو یو دې جوړ که را روان دی که نه. بیا ګوره دې ځای کې نه به یو کلر راواخلې داسې به سیده راوړو دې ګریډنټ له پاسه یې واچوه. بیا بل راوړه داسې کلر دلته راوړه واچوه. دا ګریډنټونه به دې کې جوړولي دي. د موږ نوټسونو هغه ایم ایس ورډ کې چې موږ کړو صحیح ده کلرونو لپاره. اوس به دا لږ به رانږدې کړي داسې یعنې. اوس دې کې ګوره دې ځای کې که دا کلر تا خوښ نه وي ته یې لږ ښه نور پیکه کړې جو دې ځای کې نه یې پیکه کړه او که نه ته یا صحیح و مونږ غلط شو جو واپس لاړ شه کلیک ونیسه مطلب داسې شو که نه. اوس دې ځای کې به څه وکړې دلته به دا کلر اوس مونږ له ګوډې خوښ کې دې له بدلو څنګه یې بدلو دې ځای کې نه بدلو داسې به چک کړه داسې چک کړه وشو. دې نه پس به اوس دلته کې دې له په دې باندې داسې کلر برابرول غواړي. یاره دې کې به اوس څنګه کلر اچوو نو دبا یې ونیسه. دا نه دی یار لاندې دې ځای کې ته وګوره دې کې دلته ونې که نه نو دا اوس دا به کې له ګوټې لایټینګ پیدا کوي که نه صحیح دی. په دې منځ کې به پکې اوس یو بل نوټ جوړو سپین دې ځای مې راوړو کېنښودو او دا یو نه دی. دې له به دې ځای کې نه مونږ دا لاندې کوم کلر چې دی براون ته لږ نږدې دې نه به مونږ له خوست کې داسې کلر راواخلو او دلته به راشو. دا چې دا ډیلیټ کړي ډبل کلیکه ډیلیټ کېږي ښه صحیح ده. اوس څه وکړو نو کلرونه جوړو مونږه تا ته پته ولګېده چې هر شی مطلب جوړولو کې ګران وي
ځکه دا یو جدا جدا هنر دی که نه کلر جوړول هم ډېر ګران کار دی نو ته تیار پراته یي خلک یې ځانه ډاونلوډ کوي نو تیار د کوم ځای کې نه استاده مخې مونږه دا کلر دی نه دا به راواخلو او مطلب دا دی به چلته لاړ شو کورلډرا ته به یې داسې وردن وولو کلرونه راغلو که نه اوس په دې کلرونو کې زموږ سره چې څومره کارونه دي ته هغه مثال په طور باندې ځان لوس کولی شي نو په دې کې چې اوس ته کم کلر خوښي که نه هغه کلر به په دې کې ته استعمالوې په دې کې دا ګریډن استعمال شوی دی دلته وګورئ دا ټول کلرونه جدا جدا دي که نه دي په دې کې کم ګریډن ستا په کار دی ځان راواخله ګولډ دا ګولډ کلر دی د دې نه به څنګه دا راخلي ما ته ته ویلو آی ډراپر به راخلي کلیک پې کې بیا به دې کې دونه لوټه دا به راواخلي دلته به یې ورولي نو ګریډن نه دی بیا به په دې کې ته څه کې ایډیټینګ کې دا یې جوړ شوی دی که نه و دې ځای کې به ته ایډیټینګ کې نو ایډیټینګ به څنګه کې دغې کلر ته ګوره او هغه طریقه باندې ایډیټینګ کوه لکه اوس ګوره مثال په طور باندې دا کلر چې دی که نه سپینوالی به دې کې دونه نشته تو دا کلر به کې ډېر سیوا دی نه نو ګوره داسې لږ رانږدې که داسې رانږدې شو دا هم رانږدې که دا یو دي مطلب دا ډیلیټ که ډیلیټ شو دا تیم ډیلیټ که داسې رالرې که صحیح نه شو بس دقیق پورې زمونږه ګریډنټ کارو ما تیار راوړو خبره مې ختمه کړه اوس په دې کې که ته وایې چې یاره دې کې خو داسې دا کلر لګوټی داسې مطلب دا دی چې سورچکې دی نو دغه سورچکې دې ځای کې هم شته دا دی دا مطلب دغه طریقه باندې کېږي په دې باندې څه وکړه آی ډراپر راخله کلیک کا او په دې باندې کلیک راشه دا ورته نو سورچکې رانه وی او مطلب دا دی څه وکړه دا سورچکې رانږدې کړه لګوټی دا لګوټی نیغول غواړي ښه دغسې لږ داسې بهر که هغه شو نه شو صحیح شو هر کار کېږي خو کول خو غواړي که نه پوه شو چې دې نه بس بیا په دې کې دا پټه تاو شي دا څه دونه ګران کار خو نه دقې نه کنټرول سی کنټرول یې واخله پوه شو که نه او په دقه ځای کې به یې داسې کېږدې په دې دې کېښودو او داسې به یې وړوکی کې نو دا چې وړوکی کې نو بیا وری بغیر د دغه نه به یې نه وړوکی کې د شیپ ټول نه بغیر به یې نه وړوکی کې ځکه بیا دې هغه کوالټي خرابېږي شیپ ټول ته به ځي او داسې به وړوکی کې نو چې ته اوس وړوکی کې هغه طرف راځي کوم ته وړوکی کول غواړي نه پوه به شوې هغه لاین جوړ شو که نه دا راواخله او سیدې دلته کې راوړه په دغه ځای باندې ولګوه هغه شان جوړ شو که نه اوس پکې څه وکړه ګریډنټ ته لاړ شه په ګریډنټ کې دا اوس مونږ دا یو چې دی که نه دا یو دا مونږ داسې مطلب لاین کړی دی که نه دا به ته داسې کې ګورو دی هغه شان شو که نه شو صحیح شو څنګه راغله او دا مونږ کاپي وکړو ګریډر خو سر کاپي شو په دې کې اوس دا کم کلر چې دی دا که دې کې بیا مطلب دا دی ته نور ځانه ایډیټینګ کې نو دې ځای کې مطلب دا دی چې دا کلر ملر او داسې لږ پیکوالی او سپینوالی او توروالی دې ځای کې نه به مطلب داسې راشي لاندې نه به لږ توروالی سپینوالی که نه داسې یعنې دا به ټول کېږي دا وشو د کارت ډیزاینینګ و دې کې دا بل کارت څنګه جوړېږي نو یو شی دی نه خبره خو ته ما د ګریډنټ په باره کې وکړه دویمه خبره زموږ سره دا ده که نه که دا ته داسې راغټ شو که نه دواړه به څه کې ګروپ پې کې نو رایټ کلیک کوه ګروپ په وهیم دا هم دی او کنټرول جی نو دا هم ګروپ دی سمپل اوس دا په دې له پاسه راځي نه اوس نننی کار زموږ سره دا دی که نه مونږ چې څنګه په دغه کې کړو په ایم ایس ورډ کې مونږ لوګوګانې جوړې کړو بیا ریکټینګل ته ویشتي هغې ته دلته کې پاور کلیپ وایي هلته به د کلیپ بورډ وي دلته ورته څه وایي پاور کلیپ په دې افیکټ کې دننه پروت دی افیکټ کې بیا دلته کې سر کې پاور کلیپ پر واخلي پلیس انساید کنټینر صحیح شو دلته ور دننه کا فالتو زموږ سره بره شو اوس دا خو دې خوا راغلی که نه دا خو داسې خوځېږي نه اوس کونډ کارت خوځېږي نه نو دا به څه کې رایټ په کلیک کې ایډیټ کانټینټ په ووهې نو دا ایډیټ کانټینټ چې ته کوو نو دا شی به درته راښکاري شي اوسې اوس که ته خوځې نو مطلب خوځېږي دننه یعنې او که ته څونه اخوا کې که نه نو یاد ساته دا به ته بیا سوري ان ګروپ یې ووهو دلته لیکلی دی فینش هغه فینش چې ووهي که نه دی بیا داسې فالتو نه ښکاري که نه اوس او دا کارونه د هغې وو که نه مونږ چې هلته کړی وو په دغه کې ایډیټ کانټینټ نو ما خو خیر لږ لرې دغه کو ته به لږ رانږدې کې داسې برابر شو او فینش ایډیټ
دیز لیول دا به فینیش شي بیا دغه شان دي کله ګوټې اخوا دې خوا کې ایډیټ کانټینټ مطلب دا لګي دي سیګه او فینیش شي نو دا زموږ سره څه شو دې ته زموږ سره او بهر باډر سي دې می نن کړو ها دا وشو جی و دا بل جوړول غواړي د دې بل د جوړولو څه طریقه ده د دې نه به کاپي واخلي لږ څه ها برابر کې کاپي می ته واغستله ایډیټ کانټینټ په وਹੀ نو دا ګور ایډیټ کانټینټ مطلب څه شو دیګي دنه کار کول بل دویم خبره زموږ سره دا غي ته ویل کیږي ایکستریکټ کانټینټس بهر راويستو ته ویل کیږي ایکستریکټ بهر کلیک شو بهر شو کنه شو صحیح شو دقه کار دی خو مطلب څه دی دا مونږ اوس ریکټینګل ته بدلو څنګه به بدلو د دقه شینه کاپی واخله دسی به کده راکوس کی او رائټ په کلیک کیږي کاپی ته واغسته شو کنه اوس په کې دغه ګریډینګ نه چو نو دا څه دونه ګران کار نه دی دا به راواخلي آی ډراپر او که خیالو کې دا مخته الډی یو پیر کړم نه ګورای سی به کلیک کا یو پیر شوی دا ها چې یو پیر شوی بار بار سوپ نه کوي بیا دا به راغی کنه اوس پدې کې ګوره لګوټي ایډیټینګ نه پدې ځکه به کلیک کی مطلب سره ایډیټینګ دا لګ دسي لګ لري لري دی نه دې ځکه دا سپینواله سیوا ده دې طرف د تورواله لګ سیوا ده او هغه طرف ته تورواله دونه نشته او دا سپینواله په منځ کې کوي سي په منځ کې شو کنه وشو دینه بس بیا دغه لاین نه غوونه ګران کار نه دی کنټرول سی کنټرول وی کنه او سو کا سی بوله سای سکا وړو کېګا دا شی جوړ شو کنه لږ به را زوم کو او لږ به وړو کېګا نو ګورئ جوړ شو هغه شی شو پدې کې تقریبا بس دغه کار شي کوم چې بدی کې لاندې کېده بس اقه تیار دی نو دا زموږ سره شو کار شو بیا دینه په زموږ سره نور څه کار نشي دا مې ډیلیټ کړو خا دا مې څه ته پوي د پاره وکړو نور به کې نشته دا وشو دا ګریډ نو مطلب دا رسته د خبره ذهن تراله چې یاره مثال به تور باندې ګریډ په جوړو څنګه نو جوړول جدا یو علم نه هغه تعالی الو بدل چې کله ته خلا پروفیشنل شي ها اوس په دانه کوټی دي سي راغټ کې نو غټ شو کنه لاړ بشي افیکټ پاور کلیپ انسایډ دنه راوله کنټرول سوري کنټرول بګی نشته ها ایکستریکټ نو ایډیټ کانټینټ لاړم گروپ می کو کته می راکوس کو دي سي ایبا کته ما راکوس کو کنه دا بیا ساتي چې دی وس کیږي دی زمون سره مطلب دا فالتو بنخ کوي ها یعنی په پښه دا ټول دی سلیکټ کا او سی وها نو سنټر نو شو کلی سنټر باندې شو اوس په کې سیب دغه لوګو جوړول دي کنه نو دا لوګو جوړول نه دي د سر زمون څه کار نشته زمون چې کم کارو ټولز هغه مو کړه کنه لوګو چې د جدا کارونه دي ان شاء الله هغه بیا کوم اوس کته جوړه نو یو طریقه در دخم د ټیم بچت لپاره ته ما ویډیو چړه بخپل نستړیږي سبګه بیزر ټول دی کار د بار استعماليږي چې سیب د دې کارت هغه دغه به کمپلیټ شنه بیزر ټول دغه ګوره کلیک شو کلیک او کلیک او بیا بسوږي رائټ کلیک په دې باندې بسوږي سپین کلر وخی چې متخ کاریږي او بیا بسو کو دلته کې ولر شو شیپ ټول ته په شیپ ټول کې بوز دلته کې مونږ په دې پوینټ باندې سو کو رائټ په کلیک کو او سموث نو لول به ټو کرف ته بدله او بیا به سموث کولاویږي سموث کولاو شو اوس دې راخ کده کا دې ځګي نو سو لګوټه خوس کې دام راخ کده کا وشو جی دا اوس ګوره په دې ځکه زمون سره به یو کار وکي په دې ځکه بوس رائټ کلیک کو 8.2 نو دا زمون سره څه شو دا زمون سره یو قسم لبل پوینټ جوړ شو په دې ځکه بم رائټ کلیک کی 8.2 را بخلی او په دقه سروې دې کېک دي او دا پوینټ نه دی دا به واپس دې ځکه دراولې او په دې ځکه وسوګو کس دا سینه داس یو خدا طریقه ده په دې طریقه باندې مطلب دا لري چې تاسو ځان له دا برابر ولې هم شي هغه شرط دی دا سي دا ما سموث کړه خو دې کنه سموث کړه صحیح دا پوینټ نه دی کدا زه لګ ډیلیټ کوم کنه کدی نقصان کې به ورولې د صحیح په نقصان نه دی په دې ځکه اوس یو پوینټ راوم دا پوینټ ما راخو په دغه ځای کې خو په دې ځای کې مسو کو دا می د
سموث نه مې دې ته بدل کو کارنر ته او داسې مې دننه شو او دا مې سیده کو دې ځای کې دا سموث والی دی دا لږ خسکې برابرول غواړي نه د نقصان کوي که نه نو په دې ځای کې به دا لږ خسکې ونیسو لاندې به یې راولو کنټرول زیډ داسې به یې لږ راښکته کړو دا به هم مطلب داسې لږ راښکته کړو صحیح شو دا ورسې لږ بهر کړو ښه دا ولې یا هینډل خوځېږي مړه داسې لږ بهر ده او لږې خو دې هینډل نه ماته مه کینو چې دا خوځېږي دا خو سیټ دی خو دې ځای کې به مونږ اوس ګوډې ټوکر خو دا تقریبا صحیح ده دا لاین چې دی دا ډیلیټ کوم ښه دا پوینټ ډیلیټ کوم دا دې صحیح شو په دې ځای کې اوس زموږ سره لږ ګوډې ګډوډوالی دی په دې ځای کې زه یو پوینټ راغوم دا 8 پوینټ ما راښ کړو او په دې ځای کې دا پوینټ نه دی دا زه دننه کوم صحیح ده او دلته به زموږ سره څه شي یو 8 پوینټ به راشي او دقه شان به یې زه وباسم نو دې پوینټ نه پس به بیا څه وکړو لږ به دا وباسو دا وبسې لږ راښکته شي او لږ یې زوم وړوکی کړي زوم ورکوټې کېدو نه بس بیا دا هینډل نه دی دا به لږ ځانه داسې کړي برابر کړي دې طریقې باندې داسې دا جوړېږي دا یو جوړ شي دا بل خو ریکټینګل دی دونه څه لازمي نه دی صحیح ده جوړ شو اوس دې نه پس به مونږ څه وکړو دې نه پس به مونږ لاړ شو رابېخلو دلته به کېږي دا به لږ راغټ کړو راغټېدو نه بس بیا مونږ هغه کلر اچولی ده نو هغه کلر خو الرېډي ما کاپي کړی دی که نه نو څه به وکړو یا به که کاپي کوې نو ما کاپي کولی هم شي او که کاپي کوې نو ما الرېډي کاپي کړی نو ولې بار بار څو کاپي کوي کار نه کوي پوه شوې کار نه کوي نو کاپي واخلو اوس لاړ شه اوس دا کاپي نه اخلي ولې چې دا دلته پاور کلیپ دی نو ته به ایډیټ کانټینټ وهې او په دې ځای کې بیا څه وکړې دې ځای کې نه به کاپي اخلي پوه پوه شوې ځکه که نه چې دا اوس هلته کې په هغه کلر کې په هغه ریکټینګل کې دننه و که نه نو د دې نه کاپي واخیستله د دې بلو نه کاپي واخیسته هغې ور ورکړه صحیح شو چې आउटलाइन सका ननी का नन शू दीन बस दाल गुटी फस के उड़के का आदल देखी दा बिया वगैरह शे और रेक्टेंगल बल जोड़ का और आगा तरीके तो गोरे आगा शम बिया लगोल गाड़ी का ना न गोरे पदी की दल देखी दिसे रेक्टेंगल जोड़ का दा स्क्वायर निशान देखा और कल गुटी मतलब दारे राउंड के जो दिसी शेप टूल बन फस के राउंड का और कलर जो ऑलरेडी शेड है कलर वाला और का बिया दीन पस दीन हम मतलब कंट्रोल लपस दलते यो कॉपी थी वाखला और दीन हम मतलब दारे दलते के रावणा कॉपी थी वाखला और रोटेशन लगो का सही शो दलते भाई यो पेर ची क्लिक की ना दा उड़ो रावड़ो दा बार शो बल पेर ची क्लिक की ना दे बिया रोटेशन पर दी भाई जी की सही शो और जी कंट्रोल सर नहीं सी ना दे बे एंगल पे हिसाब बने रोटेशन के हाँ 9 एंगल हो 20 एंगल हो 30 एंगल हो सही तरीका बने गया रोटेशन के नو دغه شی جوړ شو کنه څه ګران کار هونه دی خو مطلب دا دی چې ټیم غواړي کنه چې ټیم سره یې نو بیا کېږي دا او دا کلیک کړه بل کوټه خوس کې دغه به د فاصله سیوا کې ادا به لکوټه خوس کې چوت کې نو دې سره بل کلیک کو دا ما لک دې سیوا کو دا تقریبا دې سره دې ایکوال دی ها صحیح شو او دا ځوانه کلیک کا लिफ्ट वहा दे बदी लिफ्ट तरफ सर बराबर शी सही शो دا زموږ سره دغه لوګو جدا شي نه او دغه جدا شي لوګو چې دا کنه هغه دې एकदम تنه شي راغله هغه د لپاره د ټول نه اهم شي څه دی هغه د لپاره پریکټس لازم دی ما موږ ګروپ کو صحیح ده د ګروپ سره می دا کلیک کو او بیا می کنټرول ونیو شفت ونیو دایمو سره کلیک کو او بیا می ای وو نو ای ونه هي سی وو هي سنټر نو
طریقې زده کوو چې کله ته د لاندې کلیک کې او له پاسه سره کلیک کې او ای وهي نو بیا کارډ رقیږي نه او چې کله ته دا کلیک کې او د لاندې کلیک کې اوس ای وهي نو کارډ باندې رقیږي دغه دا کوم چې لوګو دا بیا رقیږي دا به کې مطلب دا ګوره دا وشو دي دا بیا کلیک کې بیا دا کلیک کې ای وهي نو په سنټر شو کنه نو دا پوره په سنټر کول نه وړي لږ به چوت کوي سي دا شان کنټرول به نیولې کنټرول چې ونی سي کنه نو دې بیا مطلب دا چې قسم لا بالکل برابر بیا به کې لیکلی نو دې ځکه وسره لیکه مثال په تور باندې وقاص نو دلته کې ماده ته ویلو کنه ایریل زما به کې ایریل ډایرک ناراضي نو ته به کې ایریل وهي خام کساګنو وقاص ګراف وقاص خان ولکه یا وقاص احمد ته کنه زه په دې کې بسو کې لاړ به ټیکسټ چینج کیس تھا اپر دا اپر شو د اپر نه بس په دې لوس کلر ورګنو باکټ راوخله او ګوره کلیک کا کلر راغی کنه هغه کاپی کړو کنه او بیا بسو کې وړو کې ویږي دا شانتي د ورکوټ کې دوه نه بس بیا سو کې دلته ودی ځګی باندې کېک دی کې خو دوه نه بس په بیا له کوټ زوم به وګی کته کې دوه نه بس په دې نه کاپی واخلي رائټ په کلیک کې کاپی شو او په دې ځای کې ودا سوګه graphic designer څه ده او بیا د ته بیا غو کار کوم چې ستا یاد شي لاړ بشي ټیکسټ چینج کېستا اپر تا او نه کنټرول ام نو واله ها چې کله پیک ټول لاخ لنو بیا مطلب دا راځي سلیکشن تاجت نه خو چې کله ټیکسټ ټول لګنه نو په هغه کې بیا د مطلب سلیکشن وغواړي دا راغی او دینه بس ماده ته بیا یو اپشن ده بیا زما فارمیټ ټیکسټ فارمیټ ټیکسټ کې دنه موږ سره سو دا سپیسینګ او دا سپیسینګ کار نه کوي دا بسنګ کو نو یاد بساتي دا بسنګ کې ټیکسټ ټول براخلي سلیکشن بکې هغه زنوم کېږي فارمیټ ټیکسټ او دیږي کې دا اف چې لیکل دا هم صحیح ده اوس په موږ سکو کار به شروع کی صحیح شو نو دا ټولز د پاره استعماليږي د چې له ګټه کلس کې غټیږي دا له ګټه لوګي سره به خروزي وشو دا زموږ سره ګرافیک ډیزاینر شو دا بل ګټه مطلب داري په ایرو کې باندې لګ برابر دینه بس چې دی کنه بیا دې طرف ته وګوري دا اقا شی دی بیا راغسته دی ولاندې په دې ځکه لګولای کنه نو دا اوس ګران کار نه دی دغه ونیسه او څوکا رائټ په کلیک کې ګوره رائټ کلیک کا کاپی راغی لګ به دې سي وړو کې شو کنه او څوکا بس ځکه باندې برابر شو صحیح شو و دې کې نور ته دا خو ښکاری نه دا مونږ ته نه ښکاری دا چې کله راو باسو دا به خسته بیا ها مطلب دا مونږ ته لګوډو پس کې په نظر نه راځي چې مونږ راو باسو کنه دا بیا په خپلې طریقه باندې اسوګه دا به کړه برابر شو بس کینو دومره زوم نه وانی صحیح شو دینه بس بګي بل سره هغه بګي دا بګي خپل دغه لګل دي مطلب ټیکسټ دی کنه دینه بس بګي دا شو زونه شو دا مې درته کړی صحیح شو بار بار نه کیږي یو درته سیب کومه چې دې ځګنه بسو کی اوس دا لوګو دا جوړول دي کنه دا شی دا درته سیب جوړوم نو وکیلا په دې ځګي بسو کی یو ګول دایره به جوړه کی دا غینه بس پر هغه شیپ ټول براخلی رائټ په کلیک کی کنورټ ټو کر په وه دا ورسي راوکاږي شو راکاږي کیدو نه پس پسوږي دیګ نو ګوتی بنوي بس دا خپل ځای شو بل براولي په دې ځکه به دې جوړ کی کنټرول او شیفټ باندې ونیسي باندې مطلب دا چې ایکوال لوزي کې دی صحیح شو کنه صحیح ده و دینه بس پسوږي دا لوګو دا جوړ شو دینه بس پسوږي دینه به دې کاپی واخلي کاپی مطلب نه مطلب بهر ما سلیکشن مقصد هو کاپی په خپل راغی دلته کې اوس لپاره د شو نه لیکلي دي ته ویل کېږي ویلډ دغه دې ته کلر ورک کېږي نه دیګه سورشته نشته نو په دې کې یو ویلډ یو ټریم نه یو انټرسیکټ یو سمپلیفای دا نو سمپلیفای دې ته ویل کېږي دغه مطلب دا سورې وږي صحیح شو دا روسته خبرې ته تر روانې دي دغه لا ټیم شته او سپتا د سپ په دې وشي کنه چې یا دهانی کې بیا ته مطلب دا چې ځان لا کې
وشو دا ټول اوس مطلب دا سلیکټ کړی سي او ای او سی دا و دا ګروپ شو مطلب دا چې یو قسم د سنټر هم شو میډ سنټر ټوټل او بیا څه ګروپ یې اوس نو لاول دې دوه چې دا ډیزاین هلک چیکو کنه دوسری چل کړه بس نو چل نه دا ښه دی نه اوسې کړی دی आउटलाइन دی دیږي نه څه کړی لکه اوس کې ډبل کړی دی ډبل شو لګي نو ډبل دیږي نه لګي نو ډبل خبره ختم دا لوګو جوړ شو دا اوس ما چې کمره کړه کنه دغه شان ته کروڑا کې خلک اصل کار د کروڑا دقه دی چې ته وزن خپل شی جوړې کاپی پیسټ پنه کې اوس په دې ټیم کې زه چې لګیا ما نو دا خو مطلب دا چې اولنې ورځې دي ستانه مطلب کزه دې مر ډیپ کار کوم نو ما چې کې دي چې ستاسو دماغ باندې بیا قسم له بوج راشي صحیح شو دا اوس کلیک کا نو دا زه کلیک کوم دا نه کلیک کیږي ولې دا شی دی د لاندې دی دا بل بي لپاسه ده زه دا کلیک کوم هغه لپاسه نو دا بس کې دا به ما د تویرو دا په دې لپاسه کې نو سه څنګه بل لپاسه کې رائټ پر کلیک کی آرډر ته ولر شي ان فرونټ او بوه او په څه باندې پدې باندې وځه ځوانه بیا مطلب دا ریسلیټی کا او هغه خو د ای او سی ځوانه برابر شو کنه اوس کته کلیک کی دیو کلیک کیږي او دیو کلیک کیږي صحیح نشو आउटलाइन دینه مانن کول مې کا आउटलाइन دینه بس دا ګروپ کا کنټرول جی ګروپ شو او د دې نه مې دا کاپی راغستل په دې ځکه مې اسی ولا کوله او سبولې کو لوکیشن دی کنه نو مطلب دا ری منګورا سوات کنټرول ا او بولډ او دلته کې چینج لیست اپر او د دې نه بس وسو کو دی له مونږه بلیک کړو کار شو دا یو مې درته وګو باقی هم دغه طریقه ده او مقصد دا دی چې کول غواړي کنه باقي هنر جوړنګ نه تیار شته راځي اشتي بګي بس ځان دا خو بګي کم نو ما جوړ کو کنه کته ځان مطلب دا چې ام دي سي کې جو دي سي کو چې ته څنګه کې مطلب ټولز از د کول غواړي چې دا ټولز تل درځي دا زمون سره کارت شو دا به ډیلیټ کو دینه بس پرا شو بدیږي کې به کیک دو شاته ایری جو ګروپ شو صحیح ده اوس راځه یو ریکټنګل بدی سي ड्रा की दिल बदलते की ग्रेडियंट वर्किंग जैसे जी ना बोले कुटी अपवर्ड दाबो सर हम मतलब दारे लगते दासिश जी किला लग दासिला सही शो जी बस खबर अदा कदा چې دا کلیک کا سند ټو بیک وها سند ټو بیک وشو اوس دی کې بمونسو کو دا چې کوم ما ګروپ کړو دا ان ګروپ کو لګ به دي سي اوس کې جدا جدا ګروپ کا مګنه دا وځه لګ لاندې کا ما او دا ګروپ نه دا هم مطلب دا نه ګروپ کا او بس یې نو نو به ګدي مو اوس سدي هغه ډیزاینینګ اوس دونه ګران کار کو نه ده دا را واخله ریکټنګل او په دې ځای کې دي چې کېک دی دقه شه کې خو دې شو او دی لور کس نو ریسوم مګو لګي چوت کا دی لور کا بلیک کلر او د بلیک کلر نه بس شیډو به دې کې شته کنه دا شیډو بر واخلې او داسي مطلب دا چې دې ځګ نه کته راغی کنه اوس شیډو که خیالو کې کنه د دا سیټ چې دی کنه دا سیټ دی هغه سیټ په کار دی دا غي د پاره طریقه سره دغه ریکټنګل کلیک کا او په دې ځای کې اوس وکړه دا چې وਹੀ کنه دا زموږ سره ورټیکلی دی دا هوریزونټلی دا خو نه هوکې دی خو کې اوس پسې کوم سبق کو دا وکاو کنه چې دا کوم شیډو چې دا ما جوړ کړه ما دې طرف جوړ کړو کنه اوس په دې طرف جوړ کړم صحیح نه شو صحیح شو کنه او بیا په دې ځای کې مطلب دا چې ځان بلر کول او شوخ کول او کنه دا ټول خبرې ته ما کړې دي لګې ډېرې کله چې د شیډو کار راځي ان شاء الله باغی کې بیا دا د بلر کول دی نه صحیح شو اوس په دې کې څو کې دا د سنخ کته ولې نو راشه اډر ته بیهند سنه د دینه یا به کرانه کې لوب به کرانه لګې دي سي بارته وباسه او دې ځای نه لګ دي سي راغټي کنو شیډو راغټ شو کنه او که شیډو کې پیکواله راولي نو لاړ شه دا ترانسپیرنسي نه
دا سیوا کوه جو سیوا کېږي کموه جو کمیږي خبره ښه ده دقه یو جوړولو او د دې نه بیا مطلب کنټرول سره دې سیده لاړ شه او رایټ کلیک کا کاپي ته واخیستې شوه او بیا به څه وکړې بیهینډ د څه نه د دې نه بیهینډ شو او بیا به څه وکړو مونږ پیک ټول به راواخلو او دغه شی به کلیک کړو کلیک شو دغه شیډو کلیک کوي او څه وکړم لږ به بار تر وباسو ښه بیا به یې کلیک کړو داسې دا ووهه دې نه اخوا کوي نو دې دپاره به اوس څه کوو بیا به دغه زړه بزړی دغه به لوټې مري دا څه وکړو کنټرول زیډ به ووهي واپس دې نه به داسې کلیک ونیسئ او سیده به داسې راکاږي صحیح ده او رایټ په کلیک کې نو کاپي واخیستل شو بیا هغه زړه دغه مې دوکه ورم دوکه کوي که نه کوي ته وګوره دی دی دوکه کوي خبرې خیر دی به دې نه به سیده کنټرول سره به سیده راشو او یې رایټ به کلیک کړو او اوس وکې ښه لاړ به شو بیهینډ ته دې کې به دننه کېدو دې ځای نه به سره واخلو شیډو او داسې به یې کوزه اوس به مونږ مطلب د چا خبره چې مونږ به لږه دنه قلار شو داسې به صحیح نه شو او لږ بیا را دننه کړو مطلب دا دی چې ډېر بهر ته نه زوم کوه بیا لږ وړې داسې خس کې برابره دا زموږ سره څه شو هغه لوک راغلو که نه او دا ټول داسې دغه ځای پورې سلیکټ کړه او د دې نه به څه وکړې ښکته به راشي په دقه ځای به کېږدې او رایټ په کلیک کې او بیا به څه کې بیهینډ به لاړ شو اوسو بیهینډ د څه نه د دې نه او څه به وکړو په دې باندې به لږ ښکته رابره کړو جو نو هغه لوک پیدا شو که نه په دې منځ کې یو غونډ نه کې الیګه شنو داسې شي دې کې طرف لاندې راځي دې کې دا لاندې سلام په دې ځای کې کلر کې نه نه خو بیکګراوند هغه بیکګراوند جدا شي دا خو مونږ خپل جوړ خو پکچر دی که نه دا چې ما کوم رخ کو که نه دا خو زمونږ خپل مطلب خپل دغه لګیا کوو پوه شوې دغه خو وشو اوس دغه لاست بکې د بیکګراوند دا کار دی دا دونه ګران کار نه دی دقه دی د دې نه به څه وکړي کنټرول سی کنټرول وي دا چې کله ته واخلې د دې نه نو بیا به دې سیسټم وکړي چې ته به لکوټې دا به ډیلیټ کړو کنټرول سی کنټرول وي د دې نه به واخلې او بیا به لاړ شي دې ته به وکړي آرډر کې به ټو بیک وولې د دې نه کاپي واخیستله بیا به لاړ شي کنورټ ټو کرف ته دقه پوینټ به د دې نه ډیلیټ کړي چې ډیلیټ کېدو نه بس به بیا دې له ته یو کلر ورکړي څنګه کلر دا شاته بیکګراوند چې دا به لږ داسې سپین کلر کړي یو مطلب هغه ډیزاین دې جوړ شو دا زموږ سره د کارت ډیزاین کمپلیټ صحیح شو دغه طریقه ده